ګرانو لیدونکو، په افغانستان کې د لیتیم ذخیرې کشف او یا د چین په مرسته د خامو تیلو لټون افغانستان ټوله نړۍ حیرانه کړې ده. خو نن به یې په دې اړه خبرې نه کوو، بلکې نن موږ تاسو ته د طالبانو یو داسې متاثره کوونکې پروژې په اړه ووایو چې په مرسته به یې نه یوازې د خپل هیواد سره مرسته وکړي، بلکې دوی به د نړۍ د ستر ځواک په جوړولو بریالي شي. له دې لارې به دوی د ټولې نړۍ ته بدلولو اراده هم ولري. داسې پروژه چې نه یوازې په افغانستان کې د پرمختګ نوې دروازې پرانیزي، بلکې د اسیا برخلیک به هم بدل کړي. موږ د افغانستان د قوشتېپې د کانال پروژې په اړه خبرې کوو چې په اړه یې ټوله نړۍ حیرانه ده چې څنګه یو هیواد چې له 500 کلونو جګړو ځپلی دی، آیا دومره منابع لري چې د دومره لویې پروژې د سرته رسولو لپاره له هیڅ چا نه هم مرسته نه غواړي. هغه افغانستان چې کلونه په فقر، لوږه او جنګ کې راګیر و، اوس د نړۍ لومړی او ستر مصنوعي کانال د جوړېدو په حال کې دی. 258 کیلومتره اوږدوالی او 1500 فوټه پلنوالی لري. د دغه کانال نوم قوشتېپه کانال دی. دغه کانال به د افغانستان برخلیک بدل کړي. د دغه کانال په جوړولو کې د افغانستان دولت له هیڅ چا هم مرسته نه ده غوښتې، نه کوم وسایل او نه کوم انجینیر. څو ورځې وړاندې دغه کانال شاوخوا 100 کیلومتره کیندل شوی و. خو پوښتنه دا ده چې افغانستان ولې دومره لوی کانال جوړولو ته اړ شو؟ افغانستان په وچه کې راګیر هیواد بلل کیږي ځکه چې د هغې هیڅ برخه بحر نه لري. افغانستان له پاکستان، ایران، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان سره ګډه پوله لري او د چین د پولو لخوا محاصره، په دې معنی چې افغانستان په بشپړه توګه د نورو هیوادونو د پولو په منځ کې دی او افغانستان د نړۍ یو له هغو څو هیوادونو څخه دی چې 80% یې غرونه دي. د هیواد 80% اوبه د هندوکش سیندونو څخه راځي. په افغانستان کې 4 لوی سیندونه شتون لري، له هغه څخه اوبه ترلاسه کوي. خو دا 4 سیندونه د افغانستان د اوبو اړتیا پوره کولو لپاره کافي نه دي. همدا لامل دی چې افغانستان تل د اوبو له ستونزو سره لاس او ګریوان دی. د افغانستان شمالي سیمې د اوبو له سخت کمښت سره مخ دي او د افغانستان او امریکا تر جګړې وروسته دا ستونزې زیاتې شوې. نو د 258 کیلومترو په اوږدوالي د مصنوعي کانال د جوړولو پریکړه وشوه چې ټولې هغه سیمې به خړوبوي چې د اوبو له امله له وچکالۍ سره مخ دي. نو د دې پروژې په مرسته به 5.5 جریبه وچه او صحرایي ځمکه په شنو ځمکو بدله شي. په هغه کې به غنم، وریجې او نور غلې دانې کرل کیږي. په راتلونکو 2 کلونو کې به د دغه کانال په جوړېدو سره افغانستان نه یوازې دا چې د خپلو اړتیاو لپاره غنم او نور غلې دانې وغیره وکري، بلکې 50 سلنه غنم به نورو هیوادونو ته صادر کړي. دا پروژه د 2023 کال په مارچ میاشت کې پیل شوې وه او تمه ده چې تر 2025 کال پورې به دا پروژه بشپړه شي. کله چې پروژه پیل شوه، خلکو ویل چې افغان انجینران په تخنیکي لحاظ دومره مهارت نه لري چې دومره لویه پروژه بشپړه کړي. خو نن ټوله نړۍ حیرانه ده چې د افغان انجینران په کوم مهارت او پلان او سرعت سره دا پروژه بشپړه کوي. دا پروژه په 3 پړاوونو ویشل شوې ده. دغه کانال به په لومړي او دوهم پړاو کې وکیندل شي چې اوس تر 100 کیلومتره پورې کیندل شوی دی. د دې هدف لپاره 200 محلي قراردادیان وټاکل شول او د کیندلو کار لپاره 1000 کرینونه او بلدوزرونه استول شوي دي. د حیرانتیا خبره دا ده چې دا بلدوزرونه او کرینونه او نور ماشینونه له لویو هیوادونو څخه په افغانستان کې کوم عصري ماشینونه راوړل شوي نه دي، بلکې دا بلدوزرونه او کرینونه د 1960 لسیزو څخه دي. خو تر ټولو د حیرانتیا خبره دا ده چې دوی په مهارت سره له دې ماشینونو څخه د خپلو موخو لپاره کار اخلي او په ترتیب او منظم ډول سره ترسره کیږي. ټول ټرکونه په یوه لیکه کې ودرېږي او کرینونه دوی ته خاوره اچوي. کله چې انجینیر سیګنل ورکوي، کله چې انجینیر د اوکې سیګنل ورکړي، لارۍ د خاورې لیږد پیل کوي. له یو ځای څخه بل ځای ته د دومره زیاتې خاورې لیږدول خورا ستونزمن کار و. خو افغان انجینرانو یو ډیر په زړه پورې حل لاره وموندله. دوی دا خاوره د نهر په څنډه کې اچول پیل کړل. هغوی وړاندیز وکړ چې د کانال د احاطې پر ځای دې په کانکریټ او سیمنټو سره د کانال په کندل شوې خاوره جوړه شي چې 2 ګټې یې درلودې.
دي. د دې خاورې له یو ځای څخه بل ځای ته د لیږد له کړاو څخه وژغورل شو. نو له بلې خوا د کانکریټي حدودو د اضافي لګښت د مخنیوي ترڅنګ په حدودو کې د دې خاورې د ایښودلو ګټه هم ترلاسه شوه. د نرمې خاورې پر ځای د خاورې حد به اضافي او اوبه جذب کړي او په دې پوله به د سبزیجاتو فصلونه کرل کیږي. نړۍ نوره هم حیرانه شو چې له یوې خوا د کانال د کیندلو کار روان دی، له بلې خوا د کانال په شاوخوا کې د سبزیجاتو، بوټو او ونو د کرلو کار هم پیل شوی دی. د دغه کانال د کار له بشپړېدو وروسته به د اوبو د پایپ لاینونو له لارې د دې کانال اوبه 5 کیلومتره واټن ته ولېږدول شي. یو ډېر حیرانونکی شی چې نړۍ ته راغی، د دې کانال ترڅنګ د ټیوب څاګانې جوړې شوي او د بجلۍ نه علاوه د واټر پمپونو چلولو لپاره سولر سیسټم هم لګول شوی دی. په دې سره به د برېښنا د اضافي لګښت مخه ونیول شي. د دې پروژې په اړه بېلابېلو خلکو ډېر تبلیغات وکړل. ځینو کسانو ویل چې افغان انجینران پوره مهارت او استعداد نه لري چې دوی وکولی شي دا ډول پروژې ترسره کړي. له بلې خوا یو شمېر خلکو دا هم ویلي چې افغان قراردادیانو ته پر وخت پیسې نه ورکول کیږي، خو په دې کې هیڅ حقیقت نشته. شنونکي وایي که قراردادیانو ته پر خپل وخت پیسې نه وای ورکړل شوي، نو کارونه به یې هیڅکله هم په دومره چټکۍ نه وای بشپړ شوي. دا پروژه د افغانستان د پرمختګ او سوکالۍ لپاره یو مهم ګام دی. د دې په مرسته به طالبان وچې او باراني سیمې په شنو باغونو بدلې کړي. افغانستان به په څو کلونو کې په بشپړه توګه له لوږې او فقر څخه خلاص شي. د افغانستان خلک هم د حکومت له دې اقدام ډېر خوښ. د دې له امله به د دوی کروندې خړوبې شي او دوی به له اقتصادي پلوه په ځان بسیا شي، بلکې دوی به وکولی شي چې د غلو لوی مقدار نورو هیوادونو ته صادر کړي. د دې څخه به په پراخه کچه بهرني اسعار ترلاسه شي چې د افغانستان په نورو سترو پروژو به ولګول شي. د دې ترڅنګ دا هم ویل کیږي چې که په افغانستان کې په همدې سرعت کار دوام وکړي، نو په دې هیله چې په راتلونکو څو کلونو کې به افغانستان د نړۍ په نقشه کې د یو ستر زراعتي هیواد په توګه راڅرګند شي. د نړۍ ټول هغه هیوادونه چې غلې نه پکې کرل کیږي، د افغانستان څخه د غلو وړلو ته اړ کیږي او په 4 کلونو کې به افغانستان د نړۍ له سترو قدرتونو سره ولاړ وي. د یو طاقتور او پیاوړي اقتصاد له پلوه پر ځان بسیا هیواد درلودل به هم د اسلامي نړۍ ملاتړی او مرستندوی وي. نړۍ به وویني چې څنګه طالبانو په جګړه کې سوځېدلی او شکسته حال افغانستان په ښایسته او زرغون او په شنو باغونو بدل کړ. طالبانو له جګړې وروسته د خپل وضعیت په اړه نه وژړل او نه یې د پیسو نړیوال صندوق نه قرض وغوښتو، بلکې هغوی په مېړانه د حالاتو مقابله وکړه او د خپلو شته منابعو څخه په ښه توګه په استفادې سره یې خپل هیواد د پرمختګ په لاره روان کړ. ټولې نړۍ ولیدل چې په ډېر کم وخت کې یې د خپل ولس د خیر لپاره کار کړی دی. موږ له یوې خوا افغان انجینران په زړو ماشینونو سره تخصص او وخت لرو، له یوې خوا موږ ګورو چې افغان انجینران په منظم ډول له زړو ماشینونو سره په مهارت او نوښت سره کار کوي. له بلې خوا موږ وینو چې انجینران او هنرمندان هم د لمانځه پر مهال په تودو سیمو کې د خدای په وړاندې سر په سجده